دا خلق صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي، او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. الله په خپله د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته، او په رښتیا او ټول اهل علم هم په رښتینې او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. د الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. له دې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې، د هغو د دې چارچلن له دې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیرې کولو په خاطر داسې وکړل. او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي، الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. اوس که دا خلک له تا سره شخړه وکړي، نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی، او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله، او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت و. نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. کوم خلک چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي، هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. دا هغه خلک دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول، او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې، د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي، نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي، او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي، خو پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. ووایه خدایه د ملک مالکه، ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړي اخلي، چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي، یعنې یوه له بلې څخه راوځي، ساکخ څخه بې سا او له بې سا څخه ساکخ راباسي، او چاته چې د خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي.